موږ د یتیمانو پسې کور په کور ګرځو، چیرته چې یتیم او مسکین وي او د دې وطن بچی وي، انشاءالله موږ به احوال اخلو او کومک به ورسره کوو. دغه کور کې یتیمان اوسېږي، پلار یې وفات شوی دی او ډېر واړه واړه بچي ته نه پاتې دي. نو هره میاشت زه پوښتنه کوم، میاشت مې پوره شوې وه، دلته سودا مې ورته راوړې ده. جوړ په خیر، څنګه یې بچی جوړ یې؟ پر زړګي باندې میرا باتا قادر پر زړګي باندې میرا باتا قادر. دا یتیم دی، سودا مې تر راوړله. ښه پوخ د امتحان پسرو لمبو او په تنور کې شوم. نو موږ همیشه د داسې مسکینانو یتیمانو سره کومک کوو او ستاسو امانت موږ داسې اشخاصو ته سپارو چې دو درته دعا وکړي، انشاءالله هېڅ کله هم نه خوارېږئ. وایي پرون مې 1000 روپۍ د یو چاندې نه واخیستلې، د یو مسجد چاندې نه. نو د زموږ مسلمانانو باندې خاص رحم وکړي او الله دې زموږ د ټولو افغانانو مشکلات اسانه کړي. انشاءالله موږ د هر افغان ملاتړ کوو او تر څنګ یې ولاړ یو. ستړی ژوند مې له دنیا څخه پناه کړه، ستړی ژوند مې له دنیا څخه پناه کړه. یاره وضعیت خو څه وایم، وضعیت داسې دغه وخت داسې کړي یو چې خدای ناخواسته یو خیر ټولولی نه شو. ماشینونه مې هلته بل چا چلېږي، دي غټ ماشینونه دي، هر څه وسایل لرو، خو مقصد داسې دی چې کاروبار هم نشته دی او په ټپه ناست یو. بس عجیب دغه د جماعت هغه دی دا پیسې چې ټولوي د چاندې، د هغې نه مې یو 100 روپۍ قرض کړی، دغه دوکاندار نه م قرضدار یم، هغه بل دوکاندار نه مې چې اوړه راوړی دی، د هغې نه م قرضدار یم. بس هسې موږ ستا تر څنګ ولاړو، انشاءالله تشویش به نه کوې. دا وګورئ دلته مکمل د سامان پروت دی. نو الله تعالی دې زموږ په افغانانو خاص رحم وکړي. دا ګوره د نجارۍ هر څه سامان ټول لري. نو انشاءالله حاجي بابا موږ به درته یو ترتیب د کار هم برابر کړو او چې وځي کې حد اقل دومره شي چې ستا د بچو هغه میاشتنی خوراک په برابر شي او ستا ژوند پې تېر شي انشاءالله. ما خو زړه په تا له وخته وبایللی، ما خو زړه په تا له وخته وبایللی. بس انشاءالله زه درته کوشش د دې کوم چې تا لپاره زه کار زمینه مساعده کړم. صحیح دی؟ الله تعالی دې تاسو سره ښه وکړي. خیر اوسې. ته زموږ د تره په شان یې او د دې وطن سپین ږیری او بس انشاءالله موږ د خدمت کې. صحیح دی؟ خدایه تنده مې را ماته په لقا کړه،